نه دروغ نه رښتیا مړه تا ته دروغ وایي دي دقه یاره خبر یو ځلې داسې کار وشو چې لاړم امریکې ته ها چې امریکې ته لاړم د تورو جوس په ځنګل کې روان یم ها روان یم او په دې کې ناګانه منظرې راټوپ کړو او چې راټوپ یې کړو که نه ډایرکټ مې په خپو پرېوتو نو بیا یاره ته به اوس وایې چې دا څه دروغ وایي که نه مړه एकदम منظرې اوس څه وایي صحیح وایي نو ته خبر ته غوږ کېده که نه منظرې اوس څه وایي لکه د خدای مسلمان السلام علیکم وعلیکم السلام څه دي وروره ما لته برابر په وینا ګزار ونه کړي نو ولې یو چونډې نه سوال مې پکار دي زه خورشید لاله یو خبره کومه غوږ کېده خبره ډېره ښکلې وکړه نه اوس خبر ته غوږ کېده وروره وی چونډې نه سور راکړه هلکه ما د خدای مسلمانه ما خو اوس ما هغه ټي سي اس ورته ټلیفون وکړو ما پالي پاپا کې به اوس رالیږي ما یې نه سوال چې څه ختم شوي دي ما یې ځه لوړ مې پسې راغځي نه ګزار ونه کړې سم د خدای مسلمانه داسې روانو که نه لکه وتښتېد مړه هغه مخکې او زه ورپسې او کله زه مخکې هغه راپسې مطلب دا دی چې پټېدمه دی او خبر یاره هغه محمد الله که نه دی یاره د هغه د زوی واده و بل اوس 12 جوړې ډمې راوستې وې 12 جوړې په جوړې کې دوی که نه دوه پکې نه شپږې پکې او خبرې بلې نه غوږ کېدې بلې خبرې لکه ما وی بلې خبر ته غوږ کېده چې بلې خبرې ته لکه خبرې یاره بروز لاهور ته تلو که نه ملګري راسره وو ما ته وی یاره وی لاهور ته خو ځو چکر لګو خو ګوره یو خبره یاد ساته چې ګوره یوې پیسې مسې به ټولې تور کړې ما د خدای مسلمان اوس مې په 50 کروڑ روپۍ دغه پکې 50 کروڑ د خدای قدرت او سر ته چیز کړو نه هغه پی نه به ګور کړې خبرې یاره په 50 کروڑ روپۍ مې ځای چې خرڅ کړو چې لاهور ته لاړو او چې لاهور ته لاړو یا سړی ته وی یاره ما د ډوډۍ ټایم شو مې څه چل د ډوډۍ خور کنه هغه وی یاره ته به ډوډۍ خورو او ما ډوډۍ به خورو ګوره غوښه به بالکل تازه او هغه تازه خو اوس کم ځای ګورو مې راځي تړیا ما ته پته ده ما خو ګوټ په ګوټ کوڅه ما ته د لاهور معلومه ده زه نه پکې ګرځېدلې هدو خبره او چې ورالم که نه یو کټې ولاړو وګوره ما صحیح ته ما غوښه په کار ده خو بالکل تازه هغه ما ته د خدای مسلمانه بالکل تازه یې اوس بدله ده نو ما یې چې اوس ته دا کټې لالې او بیا خس کې بیا سپینې بیا نه مړه وي اوس هغه دور نه دی ما یې څنګه وی دا ماشین ولاړ دی دا سخی به پکې داسې نه نباتو په هغه طرف وایي دا راته وایي چې غوښه یې د کوم ځای نه پکار ده ما یې دې پتون نه سخی پکې داسې دننه کړو په هغه طرف چې و د پتون نه یې ټوټه والې وه په ما خو چې بلکل ونه هغه به ډېر کم عقلي چې تا ته وایي چې ته دروغ وایې خدای یوه خبره ته کوم یوه خبره ګوره یې واورئ مینګه وایي ته شپږ ټرکه دروغ راځي شپږ ټرکه په هغه کې 15 ټرکه صرف ما ته کوزېږي او چې کم شي نو بیا راله په سودکو کې مې راوړي او ریټ شته که نه نه پری سره خوا تیاره لکه ګزاره پکې نه کېږي خانه زه ته جبه کار کوې چې ګزاره دې پکې وکړه خو شی دې وران کو کړم مه کوې د ګزارې دا خبرې یاره خبرې او چې په ځنګل باندې ورالم مخکې یا لکه نو مړه څه به اوس وایي چې څه وایي د ټماټرو دا غټې ونې غټې ونې د ټماټرو دا کیچپ ته بهیږي یاره پیپونه ورته لکه ولې دا غټ پیپونه او دا ټماټر راځي او کیچپ او په هغه کې بندېږي او ځي ګنټه پسې پته لګي مسلمانانو ته داسې دروغ وایي مړه موږ دې خفه کړو په ایماندارۍ پرېږده بله خبره واوره او ته په خدای باور وکړه په ما خو چې د سره بلکل ونه کړي چې څوک یې بقه مه کوي او یاره اوس اوچتېږه او یاره چې لاندې مې وکړه وروره په خامار باندې په سر باندې هغه سا اغستو وروره او خبرې مار څومره و 600 فوټه مارو نه منلو خبره ده یاره 600 فوټه مار نه منلو خبره ده څه یاره ته ګډې وړې یاره کم سے کم 1500 فوټه نه مړ بیا نه منم یاره خواله وسره وکړه خیر نه رایت وسره وکړي یاره 300 فوټه خو به لکه بیخي لکه د نه منلو خبره ده خانه دا مړه لږ په اندازه ده ملګری هم راغلی ده دپاره به کې لږ زه 300 فوټه شو نه بیا هم نه منم هم نه منې
لکه 200 فوټه شو ته منی موږ خو نه منو لکه وکړه ها 100 فوټه شو نه نه مړه بالکل نه منلو خبره ده لکه 50 شو بالکل مې یقین نه لیخانه 50 فوټه هم نه نه منې منم بالکل منم نه 50 لکه 100 فوټه نشته وروره 100 فوټه مال تا چل دل وروره لکه یو خبره ته کوم ها په خدای باور وکړه کرته یو خاص کې نور کم شم کنه 600 فوټه مور او 100 فوټه مې تر کوس کو مړه ته د سره ډو منې نه مې منځه د خدای خاطر وکړه دومره دروغ وایا چې خدای او رسول یې مني دومره دروغ دی وې چې هغه ځمکې هم برداشت نه کړو د الله بنده د وچو سره لانده سوځي موږ دې د ځان سره غرق کړو نو چې دروغ نه وای نو څه وکړو چې دا دروغ نه وای تاسو خاصه بچا ډوډۍ نه خوروئ په دې غیبتونه او په دې دروغ باندې خو زموږ خېټه آباده ده الله املا مې ټاقی ویا بھائی ما ته مې پلار ویلی و چې دروغجن خوا ته مه کښېنه هلې خو ما یې نه منله مونږ یې ځان سره غر کړو دی خدای یې 500 فوټو سره غر کا ویلې مې ورته چې دا دروغ لږ کم وایه نو د خدای بې انصافه دوی دروغ دا خو ځمکه هم نشي برداشت کولی زما په خیال هغه 500 فوټ قدم اغستې ده سم الله اکبر یا الله ایمان ته هم خیر کې وای زموږ د ویډیو مقصد په چا پورې خندا کول نه دی بلکې د خلکو په مخونو خنداګانې راوستل دي په یو علاقه یو داسې مشر تیر شوی و چې خلک به ورته راغون شو او هغه به ناقابل یقین دروغ ویل تاسو هم په کومنټس کې خپل یو داسې ملګری را منشن کړئ څوک چې تاسو ته ناقابل یقین دروغ وایي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ دا نشان هم دباو کړئ